فرتا د افراط او یا د تفرید په بنیاد باندې حد نه تیر شوی او دې آیت کې الله تعالی موږ تاسو ته ډېر بهترین سبق خود چې هغه خلکو سره ځان کلکا چې هغه الله رضامندیا غواړي او هغه خلکو نسترګې واړه چې کوم د الله تعالی رضامندیا نه غواړي دنیا یې خوخه تعلق هغه سره ساته چې آخرت او د الله رضا خوخی وقل او یا الحق چې دا صحیح خبره ده من ربکم استاد رب طرفنا وقل الحق من ربکم او دې ته وایا چې دا ټیک خبره ده استاد رب طرفنا فمن شاء بس چې خوخوي فليؤمن اغد ایمان راوړي ومن شاء او چې خوخوي فليكفر ناغد انکار وکي ان بشکمغا اتنا تیار کړه دې للظالمین ظالمانو د پاره نارا اور تیار کړه د متاسو بچ کی نارن اور احاطه بو کی راگیر بو کی بهم بدوی باندې سرادقها قناتون د اغه قنات د خمی اغه غیر چاپیر دیوالونو ته ویل کیږي اغه اور لمبي وی غیر کی دوی داغه نه ورته پردا واچولې شي د اور الله دې متاسو بچ کی وان او کچر یستغیثو کچری دی فریادو کی استغاثو کی یغاثو نو دی فریاد بواوري دلی شي پڅ سرا بما ان پوبو کل موهله پشاند ویلی کړي شي تانبه چې ویلی شي یا ترکول چې ویلی شي چې غډه زیات ګرمي وي او ډېر زیاته سزا باعث وي یشوي چې ورتوی به الوجوه خند اغي مخ به ورید کی دومره بغا ګرمي کباب به کی کنه بئس الشراب ډېر بدی خلد اغي وساءت او ډېر بدی مرتفقه اغه زید اوسیدو زید استوګنه ان الذين دي مقابله کې بشک هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي وعملوا او عمل کړی دي الصالحات نیک ان بشکمغا لا نضيع نزيكو اجر بدلا من هغه چا احسن عملا چې هغه خسته وي په عمل کې ډیر خسته عمل کړی وي اولئک امدغه خلق دي لهم دوی د پاره جنات باغونه دي عدن د همیشګری تجری چروانی بوی من تحتهم الانهار د دیلاندې نهرونه یحلون دیتو اغستول شي فيها بدی جنت کې من اساورا اکاړي د سرو زرو هغه بادشاہانو چې کوم هغه بچول هغه نشانو د بادشاہانو باقاعده د دې پورې غټي کاړي هغه بورا چولې شي ان کنګنونه د بادشاہي نشانات دغه الله بدی ته بادشاہي ور کیلو ا د زولانه مراد نه ده ګوري هغه د عزت په بنیاد باندې د سربراهي په بنیاد باندې چې کم شی غوستول کیږي هغه من ذهب د سروزرنا ويلبسون او دیب اغوندي ثيابا کپڑے خضرن شنه من سندسن د اغور خمونه چې باریک وی نری وی و استبرقن او اغور خم چې هغه غټ وی غټ ریشم متکئینا دیب تکیا لګولی وی فیها باغ جنت کې علل ارائک په صفو باندې اری کا صفه تویل کیږي جمع د صفو باندې تکیب لګولی وی الله دې متوسط نصیب کی نعمه ډیر خسته ده الثواب بدل د دوی وحسنت او ډیر خسته ده مرتفقه اغه زید ورتلو ده دی زید آرام ده دوی وضربو دیت بیانو کلهم دیت مثلا یو مثال رجلین دا دو سړو جعلنا چې مونږ کړو لاحدهما یو کست دي دوالو نا جنته دو باغونه دو کسانو کې څه بیان کا چې ما دا دو کسانو اغه ته دو باغونه ورکړیو دا یو کستا من عناب د انګورو وحففناهما او مونږه راګر کړیو دا دواړه بنخلن په گجورو سره تاسو که باغونه لیدلی کنه غیر چاپیر یو دیوال تنه تاو شوی نو دا غنګي د گجورو هغه دیوال می تاو کړو بنخلن په گجورو سره وجعلنا او مونږ جوړ کړو بینهما بده دواړو باغونو په دې منځ کې زرع فصل زراعت هغه په منځ کې هغه پټي یا د نور فصل درکا هم جوړ کړی واغې د پاره خسته باغونه کلتل جنتین دا دواړو باغونو آتت ورکولې به او کولها میوه خپلې ولم تسلم او نبی کمولې دغه باغونو منه د اغینا ان د میونا شیئا هیڅ شی وفجرنا امغروا نکړي وی خلالهما د دوړ په منځ کې نهر
اده وبو غلختی باغ مومند کی چروانی او بیا غی سره خوا کې فصل او بیا د انګورو او د غونه ونه او بیا غیر چاپیر د کجورو ونه دا خایسته د باغونو وکانا او له د پارا ثمر میوه فقال نو ویلی لصاحبه د خپل ملګری ته د چا چې باغ نو وهو او اغا يحاوره محاوره کوله د سرا خبر یا طریق کوله د سرا ویلی ورته په دې خبرو کې انا زشیما اکثر زیات یما من کا دستانا مالن بمال کې واعز او ززر اور یما نفر په نفری کې په خلقو کې ما تا خلق هم ډیر دي او مال هم ډیر دي ودخل او ده داخل شو جنته خپل باغ ته وهو او ده ظالم ظلم کون کې وو لنفسه خپل ځان سره قال نو ویلی ما اظنو دا اوس باغ ته داخل شو د باغ ګوري په د وخت کې خبره کوي زه خیال نکوم زما دا ګمان نشته ده اندا چې تبیدا ختم بشي هذه دا باغ ابدا چرهم دا باغ به ختم نشي دا ټول مرده قرنګ آبادی او ما ته به ویرا کوي او زه به آسان سره د دې غمالونه خرمه او دغه په نتیجې کې به مالدار یم وما اظن او زمانه دا خیال الساعه چې کني قیامت به قائمتن قائم بشي ولئن او کچری بیا رددتو زه واپس کړل شم یعنی کدا قیامت قائم هم شو اول به ما خیال نه دی چې قائم شي دا سیده خلک خبرې کوي او کبیا قائم هم شو او زه پکې راوستل شم الی ربی خپل رب ته لاجدن نو خامخ زب التبیا مم خیرا ډیر بهتر من حدد باغنا منقلبا زید ورتلو زید مخامخ کېدو یا زید اوړېدو اول خبر اسینا کراشي نو دلته چې څنګه ما دا باغ دی او دا شیونه دي دغه رنګ به التماته ملاو شي قال ان اولی له دتا صاحبه دبل ملګری وهو او اغا يحاوره خبر کول د سرا اکفرت آیت انکار کوي بالذی اغا چانا خلقک چې پیدا کړي ته من تراب د خاورنا ثم بیا من نطفه د نطفینا د منی اغا ټوکړینا ثم بیا سواکا برابر کړي ته رجلا سړې بيدنه سړې جوړ کړو ته خاوري وي بيد منی هغه ټوکړه وي به سم سړې کړي ناغه باندې انکار کوي داغه ناشکری کوي چې کله قیامت بن راځي او ما نه باخلی نه الله تعالی لیکن زخو هو الله او مغه الله دې ربي چې زما رب دې ان زه خدا وایما چې مغه الله زما رب دې ولا اشرکو او زنه شریکو ما بربي خپل رب سره احد هیڅوک بل هیڅوک نه شریکو ما الله سره ولولا اذ دخلت ولنا وداسي ولي ونشول هر کلا چې ته داخل شوي جنتک خپل اغباخته قلت چتاویلی وی ماشاء الله لا قوه الا بالله چې کڅ خو خوي د الله تعالی ما هغه شاء چې خو خوي الله د الله تعالی لا قوه نشته بل طاقت الا مگر ده بالله د الله تداولونه ویلی چې ماشاء الله لا قوه الا بالله چې دا الله رکړی دی دا الله مهرباني دا کله اخلي نو وابخلي او کله اوساتینو پاتې بشیر سره او زه امید ساتم چې الله به را تفریق دی دا ټول د مفهوم کې شامل دي او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کله یو سړی یو شی یو ځای جوړ کې اوغه خوخوي نو دغه کلمه دی باغ باندې اولی کې وای به الله تعالی باغ ته دا پریدي الله باغ ته دا پریدي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما خبره امتاز توکړه او سیم هل پکار دي چې الله طرف نه دی ارته ان ترنی کچریت وګورما انا چې ز د دویم کس ورته وای کنه د دویم کس خبرې دي اقل ز لګیما قلیل ان لګیما من کتانا مالن په مال کې وولدا او په بچو کې فاسا نو نشدې ده ان ز امید لرما ربي چې رب زما اندا یؤتیانی چراب کی ماتا خیرن خیستا من جنتک استاد دی باغنا ويرسل او روابستی علیها استاب دی باغ باندې حسبانا آفت سلی من السماء اذا اسماننا فتصبح نبیا بشی اغا صعیدا خاوری زلقا خاوری اری یا خاوری اغا چی خوری وریوی او یا با یصبح شی اغا ماؤها وبدا غبا غورا وچی خطا وچی ان خطا لاړ شي وچی شي بیا
فلن تستطيع نتب طاقت